بسم الله الرحمن الرحیم. انزرټ کیپشن باندې به بیا یو رڼا واچوو ځکه ستاسو کورنۍ وظیفه او ځینې ملګري پکې ستونزه لري. ګورئ وروڼو، انزرټ کیپشن کې مهمه خبر دا ده چې تاسو څه وکړئ. تاسو تصویر راواخلئ. اول تصویر باید ولرئ چې تر څو کیپشن څنګه کړئ انزرټ کړئ. مثلا دا څو تصویران دي، داسې مې سلیکټ صحیح شو او دا مې څنګه انزرټ. پکار دا ده چې ته هر تصویر ته کیپشن تصویر به انتخاب کې ریفرنس ته به ورشئ. په ریفرنس کې څه به وکړې، انزرټ کیپشن باندې به کلیک کړي. نو تا ته کیپشن څنګه ورکړې، کوم لیبل نه استفاده کوې، نمبر یې کوم یو ورکړې. فګر 1 نو زه ورته وایم فګر مې نه دی خوښ. ایکویشن که چېرې دا یو څه وي مونږ سره یو معادله وي، یو فارمول وي، نو ایکویشن به واخلو. اوس خو مونږ سره تصویر دی نو فګر تصویر ته ویلی شي. او که چېرته دا یو ټیبل وي نو بیا پکار دا ده چې فګر په ځای څه واخلو. خبره دلته دا ده چې زما دا یو لیبل هم خوښ نه شو، نو غواړم ورسره راشي فګر 1 نیو لیبلز باندې به کلیک کړي، خپل د خوښې لیبل به ولیکي. زه لیکم تصویر پښتو کې اوکې. لومړی تصویر. اوس ته غواړې چې تا ته 1 2 3 وښیي او تصویر یعنې دا لیبل درته درنه کړي، نو دلته ټیک مار ولګوه. او که لیبل هم غواړې نو دا د لیبل هم درکړي او نمبر هم درکړي. دغه لیبل ډیلیټ کړی دیزې نه کولی شي. نمبرنګ ته که راغلی نو ته کولی شي چې د 1 2 3 په ځای څه واخلې، الف باتا واخلې، الف جیم واخلې، بي سي او داسې نور. دا مو ټول ویلي دي په تېرو درسونو کې. صحیح شو. نو نمبرنګ کې دا کولی شي. زه نه زما هم دغه خوښ اوکې. نو دلته به اوس فګر څنګه شوی اضافه شوی. لومړی بله خبر دا دی چې دلته راځم دې تصویر باندې کلیک کوم. اوس به دا لیکل دی وکړه بل تصویر د انزرټ کړو نو بیا به کیپشن ته راشي. سیم تصویر دی. خو ته دا کولی شي چې دغه دویم تصویر دغه لیکل د تصویر نه پورته اخلي که لاندې اخلي. که د تصویر نه دا پورته اخلي نو په دې ځای کې پوزیشن کې ورته وایي چې اباو سلیکټډ آیټم. که تصویر نه لاندې اخلي بلاوې نه اخلي، اباو یې که دا پورته که. نو دلته ما ته راکړي دویم دغه به وعلیکم السلام راشي. دا تصویر به څنګه کړي ودرېږه مغازه کې. دا تصویر به څه وکړو په دې کې ټیکس رایپنګ کې به دا تور کړم. اوس د عبدالوجود ته پوښتنه وکړه. استاد دې لاندې تشریح وکړه، کوم دې یا قسمه تشریح ورکړو داسې رقم ته کولی شو دې ته ټیکس اخلي هغه ټیکس باکس کې وکړه. ټیکس باکس کې وکړه. ګورې فکر خو داسې دی که نه چې دم ته مثلا د دې هغه جوړی ټیبل اف کنټینټ جوړی که نه چې دا تصویر په شکل دا چې تشریح کوي که نه تشریح کوي خپله دننه تصویر کې لیکي هر څه کوي بیا د پاسه ټیکس باکس دی واخله. لږ وړاندې ودرېږه چې بس وبخښئ. ریفرنس دریم نمبر تصویر د انتخاب کړه. مثلا دا یو دی نو دې ته چېرته فګر ورکړئ نو بیا راشه کیپشن ته انتخاب کړه او اوکې او د کیپشن باندې کلیک وکړئ که نه نو ته دا کولی شي چې ورته ووایي چې ما مپ ایمیج نه تصویر انزرټ کړو نو ته په خپله ورته څه ورکړه، لیبل ورکړه، نمبر ورکړه. څنګه چې ته انزرټ کړې که نه نو دا په خپله څه واخلي، نمبر یې واخلي. خو کوم پروګرام نه هغه پروګرام به ورته څنګه کړي ایډیټ کړي. نو زه دا اوکې کوم. نو اوس په کار دا ده چې نمبر یې څنګه کړي اخیستی. خو اوس دا تصویران مخکې له مخکې ما انزرټ کړي دي. نو چې که چېرته مې یو تصویر رااخیستلی بیا په کار دا وایي چې دې ته په خپله نمبر یې څنګه کولی ورکولی. نو په دې طریقه تاسو تصویرانو ته نمبر یې ورکولی شي. ټولې نمبر چې کله خلاصې شوې تصویرانو ته مو نمبر یې ورکړې نو بیا تاسو کولی شئ چې خپل د خوښې پیج وټاکئ. خوښې پیج دی ده اخرنی پیج هر ځای کې چې غواړئ. نو انزرټ ټیبل اف فګر باندې کلیک وکړو. هماغه شان چې څنګه ټیبل اف کنټینټ و هماغه خوی خواص ټول دلته موجود دي. بیا به بحث نه کوم. اوکې که اوکې که دلته نو تا ته به ټیبل اف فګر څنګه شوی وي جوړ شوی. تا ته لومړی تصویر په لومړۍ صفحه کې، دویم تصویر همداسې که نور مې اضافه کړي وی نو ټول به ما ته څنګه کښودل. لږ څه لا مشکل دی حل شو. مشکل دا ده دا چې استاد د تصویر ته فګر ورکړو که نه د هغې نوم بدلو بیا نو استاد چې کله پرته راشي انزرټ ټیبل اف فګر وکړو بیا نه راځي. مثلا لومړی تصویر دی ته لومړی پکچر اخلي لکه نوم ورته ورکړو لکه مثال اول تصویر کې ګل د فلاور ورته ورکړو بیا نه 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 زه پوه شوم. ستا مقصد دا دی چې دغه تصویر دی که نه دغه تصویر ګورې زه انتخابوم انزرټ کیپشن ته راځم دې ته مې لومړی تصویر ورکړی. صحیح شو. نو زه راځم دلته دغه چینج کوم
دا تصویر ګوري دا تصویر نه لیکي ته فلاور لیکي همدا څه دی که نه دا ورور مې نشي کولی ته به نیو لیبل ته ځې په نیو لیبل کې به مثلا اف دا یا مثلا لیکمه څه ګل دا مې ورکړه اوکې مې کړه نو ته مجبور یې چې دلته لیبل چینج کړې اوس د تصویر په ځای ګل انتخاب کا اوکې کا تا سره ګل راغی او دا تصویر 1 چې دی که نه دا بیرته څنګه کړ ډیلیټ کا هغه ته چې ستا چې کوم نظر دی هسې امکان نه لري چې لکه د عنوان په شکل د څنګه شي راواخلي نو دې ځای کې استاد سره دا نه راخلي تا سره یوازې تصویر راخلي اوس که ته ګل راخلې که نه نو ته به انزرټ کیپشن ته ځې ته به لیبل کې د تصویر په ځای ګل انتخاب کړې یوازې هغه لیبل به درته درکړي چې ګل ګل پکې راغلي نو ګل چې دی په همدې صفحه کې دی دوه ګل دوه تصویره دوه پیج نو ستا چې کوم آیډیا د هغه امکان نه لري هغه نه کېږي ستا مطلب داسې نه کېږي ستا مطلب داسې دی لکه څنګه چې موږ سره عنوان دی هماغه عنوان دی ماته څنګه کړي راواخلي بیل بیل دې راواخلي مثلا یو تصویر ته مې کورولا ورکړه یو تصویر ته بل نه نه دلته به یو لیبل ته انتخابوي لیبل مطابق به تصویران څنګه کې انزرټ کې ماما تر سره بیل بیل یو لیبل ورته واخلو بیا هم نه کېږي نه بیا دا نو شیټ دی خو بیا ګټې نه تاوان ډېر سو هر یو ته لیبل اخلي بیا هر یو ته راځي انزرټ کیپشن هر یو بیل بیل څنګه کې انزرټ کې هغې نه خو بیا د لیکلو طریقه اسانه ده اصلا ګوري تصویر ته ځان ضرورت نشته چې دا د احمد تصویر دا د محمود نه لومړی تصویر په دغه صفحه کې دویم تصویر په دغه صفحه کې احمد او محمود ته اړتیا نشته چې ذکر کړي چې دا د احمد تصویر دی سمه ده هغه کې هغه تشریح وختله تصویر موجود تشریح وکړه نو هغه بیا تاسو هغه نه کولی شئ بیا ټیکس باکس هغه مګر ګوري هغه تشریح ته په کوم ځای کې ورکوي دا د عکس لاندې د ساحه کې به آفرین تا نه د عکس لاندې غواړي تا نه خو کوم اخره کې نه غواړي که نه د عکس لاندې چې غواړي تا څه وکړه د عکس لاندې به دا ټیکس باکس باندې آفرین همدغه طریقه ده صحیح شو تا نه په تشریح چې دی په همدې ځای کې غواړي صحیح شو تا نه په آخر کې نه غواړي چې ټولو تصویرانو آخره کې تشریح صحیح شو سمه ده نو دا ورونه موږ سره انزرټ کیپشن مارک انټري باندې خبره کوو چې مارک کراس ریفرنس خو موږ ویلی دی که نه هماغه ځای دی ګورې لکه موږ تاسو په انزرټ کې که نه دلته لینک کې کراس ریفرنس دې ځای کې هم دی هغې ځای کې هم دی په اړه نه استفاده کولی شي خبر نشته دی سمه ده Caption the top here will be exclude label from caption دی واسطه check دا ما ویل ستا پام نه و فکر کوم لیبل نه غواړي پرې نوم نه لیبل نه غواړي یوازې نمبر غواړي یا 1 2 3 4 5 باندې ښیي که نه دا دی ګورې ګل مل ورسره نور نه راځي فلاور نه راځي تصویر فقط شمېره اوله شمېره تصویر دویمه شمېره دریمه شمېره داسې لیبل چې کله نه غواړي نو دې باندې کلیک سمه ده وشو مارک انټري ګورې ورونو څنګه سایټیشن خو مې ویلی دی درته سایټیشن مې ونه ویلی بیبلیوګرافي مې ورته ونه ویلی مې دی که نه ستا ګوره داسې کار مارک انټري متوجه ورونو مارک انټري څه کار کوي لیدلی مو وي چې مثلا یو کتاب په آخره کې حسین احمده انګلیش کتابونو کې ډېر وي ټول اصطلاحات دی لیکلي وي چې په دغه کتاب کې دغه لغاتونه یا دغه اصطلاحات راغلي بګنر ټول لیدلی دی آخر د کتاب کې په کالمونو باندې ټول لغاتونه لیکلي چې په دغه کتاب کې دغه لغاتونه لومړۍ صفحې نه دغه دویمې صفحې نه دغه دریمې صفحې نه راغلي دي صحیح شو انګلیش کتابونو کې اصطلاحات وي نو دې ته انډیکس وایي څه وایي انډیکس وایي همداسې موږ ته ضرورت شو نو څه کول پکار دي لومړی خو دا دی چې دلته به لغات څنګه سلیکټ کړي مثلا لغات دی موږ سره پکچرز مثلا یو اصطلاح دی نو پکچرز په اړه اول خو پکچرز به مین انټري کې دلته د سلیکټ کې که نه کاپي و کټ و ایسټ ته اړتیا نشته فقط سلیکټ که په دې ځای کې کلیک وکړه په خپله راځي ګورې زه کاپي کوم نه دلته مې سلیکشن واخیسته چې دې ځای کې مې کلیک کړه په خپله راغی سب انټري د دې پکچرز په اړه څه انټري کول غواړي مثلا زه ورته نمبر یې ورکوم حوصله نه لرم چې هغه ولیکم 101 د مثال یا اوس مثلا تشریح مې ورته ورکړه دا تشریح کراس ریفرنس کې غواړي کرنټ پیج رینج دې باندې خبره کوو بولډ کې ایټالیک کې د هر څه ته کولی شي کوم چې ریفرنس کړي کوم چې د مثلا انډیکس ته اضافه کوي نو هغه د بولډ شي دا د بولډ شي نو دا به مارک شو سمه ده بل لغات باندې انتخاب په
په دې ځای کې به کلیک وکړي د دې لغات په اړه به معلومات ولیکي دا مې معلومات شو نو مارک مې بل لغات هم داسې نو دا هم څنګه که مارک دا لغات دی همداسې لغاتونه څنګه کوه مارک کوه صحیح شو همداسې نور ډېر که نه اوس خو زه نشم کولی چې ټول کتاب پسې نه دا کلوز که چې مارک دی که کلوز دی ګورې دې کې یو څه تغییرات راغله دلته قوسونه خلاص شو ډاټس دي دا مارک نښه فعاله شوه د دې هر څه د ختمولو لپاره تاسو به داسې کار وکړئ هوم ته به ورشئ هوم کې مارک نه به نو هر څه سم شو اوس به څه کوئ یو خالي ځای ته به راشئ مثلا اخر د صفحې ته هر چېرته چې لاړئ او په ریفرنس کې کلیک وکړئ ریفرنس کې ورته ووایئ چې ما ته څه راکړه انټري راکړه انزرټ انډکس باندې به کلیک وکړئ په کوم سټایل کې غواړئ دا 2 کالمونو کې غواړئ انډنټ دې وي ټایپ کرن ان لانګویج کومه ژبه کې دی انګلیش کې دی که پښتو کې زم 2 کالمونو کې راته راکړه نورو پسې مه سټایل دې ځینې بدلولی شي فارمیټ اوکې نو ما ته وایي کاور دغه لغات چې دی مثلا د دې تشریح ګورې ما د تشریح په ځای لیکلي شپږ دا د تشریح ده او دغه نه اوله صفحه کې دی دا لغات دا تشریح دا هم په اوله صفحه کې دا لغات دا تشریح دا یو چې لیکل شوي دی دی هغه پوزیشن دی مثلا پکچر کې ما لیکلي چې دا پکچر دی پکچر دی ته ویلی شي هغه څه چې په کیمره باندې مثلا واخیستلی شي د مثال په ډول که نه هغې ته پکچر وایي بس دا سویمه صفحه کې ده د اصطلاح لومړۍ صفحه یو سټایل خوښه شو یا دا سټایل مې زه هم خوښ نه شو بس دا څنګه که دا ختم کړه دې د ختمولو لپاره سلیکشن واخله پاکې بس بیا مارک انزرټ انډکس باندې کلیک وکړه که نه فیانس سټایل واخله اوکې او دا هم اوکې نو ما ته وایي سی نه دا لغاتونه دي تا سره ای نه دا لغاتونه دي پی نه دا لغاتونه دي ډبلیو نه اوس ښه شو کار په لغاتونو مثلا که لغاتونه دې انزرټ کړي وي یو کتاب دې ولیکه درته ښایسته پرته له دې نه چې مثلا تی راجمع کړي ویې ګورې نه هغه وخت کې چې کتاب لیکي مارکوی اخره کې درته وایي ای توري نه دا لغاتونه بي نه دا سی نه دا ډي نه دا نو په دې شکل ته دا څنګه کولی شي انزرټ کولی شي او ډېر ښه دی اوس خبره دلته دا ده ښه دا وشو زه داسې غواړم چې مثلا وچې میوې دي ما سره د وچو میوو لغاتونه تازه میوې فرش فروټ مشروبات دا لغاتونه د انسان د بدن اجزاوې د پیرنټس که نه والدین دا لغاتونه دا هر یو د ما ته بیل دا راکړي دا نو د مارک انټري په واس کې اوس نه ده نشي کولی په ای بي سي درته ښودلی چې په کټګوري درته نشي بېلولی چې کټګوري نو دا د چا کار دی دا موږ سره د مارک سیټیشن کار تمرین سلیکټ کا مارک کا ورته وایي چې دغه تمرین ګوري دا مثلا کاور د تمرین شو که نه دا شپږو کې څه وکړه تشریح ورکړه مکمل جواب یې ولیکه ته کولی شي داسې هم خلک استفاده کوي مارک سیټیشن به څه کار کوي موږ سره مارک سیټیشن همدغه کار هغه هم کوي مارک سیټیشن ته فرق دا دی چې په کټګوري باندې موږ سره یو عمل څنګه کولی شي ترسره کولی شي هغه مثالونه مې درته درکړه که نه چې مثلا داسې لغاتونه مارک سیټیشن باندې کلیک کوو خالد هغه فلش خو د لغاتونه نه و مارک سیټیشن باندې کلیک کوم نو ما ته ټیکس د سلیکټ کټګوري انتخاب کا کیس د انتخاب کا چې کم کیس کې دي دا خپله کټګوریانې پکې دي چې دغه کټګوري خو زه چې څه غواړم هغه نشته مثلا تاسو د خوښې کټګوري لپاره داسې کار به وکړئ کټګوري باندې به کلیک په کټګوري د چې کلیک کړه دا شمیرې دي که نه دا یو انتخاب کا دا پاک که دلته خپل د خوښې ټیکس ولیکه او ریپلیس مثلا زه لیکم والدین دا مې ولیک ریپلیس مې لسم مې انتخاب کړ لسم په ځای لیکم مثلا څه میوې تازه میوې بل کوم لغاتونه غواړئ نو دا به واخلئ ریپلیس به کړي اول خو به دا سلیکټ کړي مثلا بل د څه شي په اړه زه ستا په خوښه یم ته هم خفه نه شي ستا ډېر شوق دی ریپلیس به کړي اوکې که خبره ختم کټګوري ستا د خوښې کټګوریانې جوړې شي خو چېرته دي لاندې صحیح شو دا دی اوس والدینو پورې چې کوم لغاتونه اړه لري که نه هغه لغاتونه به څنګه کړي پکې انزرټ کړي اوس وخت نشته ده چې لیکلي مې وایي سمه ده نو مارک سیټیشن باندې زه کلیک کوم د مثال په ډول صحیح دی اوس سبا ونه وایي چې ویډیو والدینو ته وایي نه د مثال په ډول نو دا ما انزرټ کړه دلته مې ولیکه مارک مې کړه بل کوم لغات دی دا دی انزرټ مې کړه مارک بل لغات یور انزرټ مارک
همداسې ورځئ نو دا اوس موږ یو مسټیک وشو مسټیک څه دی دا موږ په کیس کې واخیست زه مثلا مسټیک نه دی دا په کیس کې شامل شو صحیح ده دې نه وروسته باید موږ څه وکړو لغات مې انزرټ کړه اوس دلته خپل د خوښې کټګوري انتخابوم مثلا وچې میوې نو دا مې مارک دې نه وروسته به ټول په څه کې راځي په وچې میوو کې چې تر څو یې ته بدل نه کړي دا انادر وچه میوه لیدلې مو ده ډېر خوندوره ده ډېر ښه مزه کوي مثلا کالم وچه میوه څه به ټول درته اضافه کوم پوه شوې نو صحیح ده آیډیا مهم هم نو دا د مارک مو څنګه کې ختم کړو مارک سره د هر څه ټیکس بیرته څنګه شو جوړ شو کنټرول انټر وهم یو نوی پیج ته ځم په دې نوي پیج کې اوس کولی شم چې کوم ځای ته ورشم ریفرنس ته په ریفرنس کې مارک سایټیشن ته وبخئ دغه ځای کې انزرټ ټیبل اف اتھارټیز ته په انزرټ ټیبل اف اتھارټیز کې به تاسو انتخاب کې چې کوم کیسونه غواړئ ټول کیسونه غواړئ یا تا چې کوم لیکلي هغه کیسونه غواړئ یو هم راویستلی شي زه ورته یم به داسې کار وکړه ټول راته راواخله آل کیس راواخله کوم سټایل غواړئ زه ورته یم فارمل سټایل کې راکړه فارمل نه یا دغه سټایل راته راکړه اوکې که نو ماته یې چې وروره کیس نه دا لغاتونه دي وچې میوې نه دا والدینو نه دا دي پلانکي نه دا دي نو څومره ښایسته څنګه شو منظم شو اخره کې ګوري که دا واقعا کتاب لیکي نو چې داسې اوله صفحه دویمې صفحې نه شروع کړي دا کار ترسره کړي اخر که 200-300 ورقه کتاب وي په اخر کې نه دی په یو 2-3 سټیپو سره کولی شي چې دغه لغتونه ټول انزرټ کړي او ټیبل اف اتھارټیز څنګه شو جوړ شو تمرینونه یې هر څه چې وي تاسو په دغه طریقه جوړولی شي سمه ده بس دی